هغه کې د افغانستان جنډا وي. ګیلمان پښتین در سره موجود دی چې د څه تعارف محتاج نه دی. ګیلمان صاحب په سوشل میډیا باندې تو ځینې داسې تصویرونه دي چې هغه کې د افغانستان جنډا وي که نه، نو اکثر زه داسې ځوانان وینم چې په تو باندې تیر لګوي که نه. ځینې کمنټونه کې موږ دغه وویني چې مثال ته چې دلته نه یو خواش افغانستان ته لوړ شه څه بل غوړه ستا هغه حال ته چې مثال په تو باندې تیر لګوي. افغانستان خو وسخه مسردین د دوه نشانونه موجود دي، یو په ګوته دی بل نه په لوس دی. ګوره افغانستان د میژ نیکانای ټاټوبای دی، د پاکستان څلور اویا کولا شي چې جوړ دی، او د میژ نیکه زه بار بار په تقریر نشم ویلي دي چې 92 کولا عمر یو چې وفات شکنه هغه میژ خبره تاسو پرله پاکستان په نوم دولا لوړ سټیټ خو نه هیڅ شای نه وی کنه. دا چې پاکستان جوړ شو په وجود شروع ګوره په بحرین شه د میژ ډیر وزیر ماسید دي چې ولا نېشنل ټی پاسپورټینا بحرین ور کړی دي، خو په نسل په ذات خو نه تیریږي کنه. د میژ خورا جغرافیا افغانیت دا خو سره تړلې دي. دا خو میژ د پاکستان په سټیټ یا په یو شناختی کارت پاسپورټ پر خو میژ په خپل نسل نشي تیرېدلای. البته د افغانستان سره د میژ فطرتي مینه ده، د میژ کور دی، د میژ مور وطن دی، میژ په دوه کله نه تیریږي. دا چې پاکستان د میژ ریاست ګرځېدلی دی او میژ د واک لون دی، نو د جنډې یا د هغه سره میژ ویلې د مره د مینې او د خپل ولې اظهار نه کي، ځکه چې دا ته وینې چې د پکیم ډګر ته نوس یې 2050 شهیدونه په غام جوړت ورلا سماش پامېدو چې دغه جنډې تشتانو دغه ملک تشتان د موجاغ نه وروي. نو دا هغه جنډا چې د کیم فوجي په مټ لګېدلې وه، فوجي په مو ګلې چلاولې چې په کیم جوز جوړه وه هغه جوز نه په مو بامر پرې وتلی دی، چې په کیم جوز په بام باندې دا جنډا جوړه وه بام د مو په کیر لګېدلی دی. بیا چې کله مو کیري نه ورشوي دي پوس یې دا جنډا پې دراولېدو د ایس په دیکانینا او پوس د وزیرستان پار د وله باندې دا جنډې په دا لګوي چې پاک فوج بادر قبایل بای بای، یعنی دوی په انسانیاتو پر رښتیا یې ملک میشته دا جنډا داسې نه در پېژندلې چې دا د میش خپل بیرغ دی، یا مقصد دا پر رښتیا د میش خپل ملک او میش ته محسوسېږي نه، ځکه چې د رویه د میش سره داسې نه ده. نور خو افغانستان د میش د مو خپل شخصي تن من زون من هر څه مې دي په دا خو به یې که څوک تنقید در باندې کو یا مقصد پاسپورټ شناختی کارت زه پاکستان ته بالکل ورکوه السلام علیکم، خو زه د افغانستان او د افغانیت په مینه نه تېرېږم، دا مو فطرت و ضمیر نه برداشت. ګیلمان صاحب تاسو سره خو اوس نیشنلټي د پاکستان وي که نه؟ بالکل. ځینې خلک داسې وایي چې یاره د پاکستان نه ګوره نیشنلټي که په دغه ملک اسرائیل موجود وای دغه خوره تشتان زه تو ته مو وویل چې پاکستان نه و جوړه مونږ که په دا خوره میشت و په دا خوره که اسرائیل انډیا امریکا هر څوک روشي مو ته دغه وطن پاسپورټ شناختی کارت راکوي، دا کیم احسان نه دی چې په مو ته د نیشنلټي کړی په دغه پاسپورټ شناختی کارت مو سعودیا سفر کړی خو زه وزیرستان ته نشو پتللی وی چې وطن کارت وبوسه نو د پاسپورټ خو میش په مخ کې ماسیات نه دی پوره. لکه هر ځوان ته تاسو پیغام لرئ چې د پی ټی ایم ته روشي یا د پی ټی ایم په نظریه باندې روان شي اسیم ضروري د مو هر ځوان ته دغه خاصه پی ټی ایم منه پی ټی ایم پښتون تحفظ مومنټ د پښتنې د ژغورلې ټیلای. نو ګوره د هر چا سیاسي پارلماني ګوندونه دي خپل ډالې دي، میږ هیڅ چاته داسې نه یایي چې تپلونکی ما سپورټ کوه تپلونکی، خو دا تحریک چې کوم دی دا د ټول قوم یو شریک تحریک دی، د ټول قوم ټیلای دی. ګوره میږ کله دا نه دی ویلي چې پی ټی آی کس مړ شه میږ غږ نه پکې جمعیت کس مړ شه میږ غم راځي نه پکې نه، هر سړی چې د پښتون قوم سره تعلق دی که د هر ګوند ویلی نه دی پښتون ژغورنې غورځنګ دغه په غم ژړلی دي دغه سره ویلوړ دی، نو دغه نه معلومه ده شوه چې پی ټی ایم د ټول قوم شریک ټیلای دی. نو د ټولو ځوانونو نه مې خواست دی چې که د خپل قوم بقا غواړئ د ځون عزت غواړئ د خپل قوم د پوره امن او پرمختګ غواړئ پښتون ژغورنې غورځنګ جای نه کېستی. دا خو منمه چې ته ډېر یې بختور اختره خو موږ دې نه یو له سینګار ته برابر اختره، زمونږ سترګې د بارودو د لوګو ډکې دي ځکه خو موږ ستا په راتلو نه یو خبر اختره. زموږ بچیان اختر ته شنې سپینې جامې نه لري، د ړنګ دیوال په خوا کې ناست وي مرور اختره، او زموږ خو پیغلې د اوربل د پاسه شال نه لري، د سر ټیکري دي ورنه پاتې په ګودر اختره. زموږ لاسونه په نکریزو نه په وینو سره دي، پښتانه وګوره کلر دی او کبر اختره. اختر به وې خو په موږ نه په بختورو خلکو موږ خو اوسېږو در په در کډې په سر اختره. قربان ګیلمان صاحب قبایل نیوز ته ټایم ورکولی ډېره زیاته مننه د زړه سره ډېره مننه.